Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology, Chapter number 3, Biodiversity, Lecture number 21. The day namakhi چې کوم lecture وو threatened species, endangered species او extinct species نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو lecture number 20 وو. ٹھیک شو؟ نن زموږ ټاپک دی impact of human beings on biodiversity. impact څه ته وایي؟ اثر ته وایي. human beings څه ته وایي؟ انسان ته وایي. او biodiversity څه ته وایي؟ په دنیا باندې چې څومره زنده‌سر څیزونه دي دې ته biodiversity وایي. که هغه بوټي دي او که هغه چینجي دي او که هغه مچۍ دي که هغه مایان دي که هغه چندخې دي که هغه مرغۍ دي او که هغه انسانان او نور ځناور دي نو دې ته څه وایي په شریکه biodiversity ورته وایي. اوس د انسانانو په دې biodiversity باندې څه اثر دی؟ څه impact یې دی؟ نو د انسانانو په biodiversity باندې ډېر خراب اثر دی ځکه چې د انسان نه یو کار خالي نه دی. اوبه انسان ګنده کوي نو په اوبو کې چې کوم ځناور اوسېږي کومه biodiversity ده نو هغه خرابېږي. هوا انسان ګنده کوي کارخانې جوړوي مختلف قسم دغه چې کوم دی نور کارونه کوي د هغې په وجه باندې هوا ګنده کېږي نو په هوا کې چې کوم زنده‌سر څیزونه اوسېږي په دې ځمکه باندې او هوا راکاږي نو هغوی ته تکلیف دی مسلې دي ورته. ټیک شو؟ نو خراب اثر دی. ځنګلونه انسان کټ کوي نو د هغې په وجه باندې کوم ځناور چې په ځنګلونو کې اوسېږي نو د هغوی د اوسېدلو ځای ختم شي نو په دې وجه باندې هغه هم خرابېږي. نو د انسانانو ډېر خراب اثر دی په biodiversity باندې. ټیک شو؟ Due to human activities, the biodiversity of many areas and the earth as a whole is decreasing day by day. د انسانانو د activities په وجه باندې د انسانانو د کارونو په وجه باندې تاسو ته ما وایي چې د انسانانو کوم کارونه دي؟ ځنګلونه دا کټ کوي، اوبه دا ګنده کوي، هوا دا ګنده کوي، نو دا د انسانانو کارونه دي. ټیک شو؟ نو د دې په وجه باندې د خاص علاقو او چې په یو خاص علاقه کې biodiversity کمه شي او په بله خاص علاقه کې په بله خاص علاقه کې کمه شي نو د دې په وجه باندې as a whole چې کوم دی نو د غونډې دنیا biodiversity هم کمیږي. decreasing day by day کمیږي ورځ ته ورځه. ټیک شو که نه؟ د نن نه 10 کاله مخکې biodiversity ښه وه، د نن نه 20 کاله مخکې نور هم ښه وه، د نن نه 30 کاله مخکې نور هم ښه وه او نن چې کوم دی نو خرابه ده، د نن نه 10 کاله پس به نور هم خرابوي. دا ولې د انسانانو د اکټیویټیز په وجه باندې biodiversity چې کوم دی نو ورو ورو خرابېږي کمیږي ډیکریز کیږي. ټیک شو؟ مونږ threatened species ویلي دي، endangered species هم ویلي دي او extinct species هم ویلي دي. د species تعداد کمیږي ولې؟ د human activities په وجه باندې. د species تعداد انتهایی کمیږي ولې؟ د human activities په وجه باندې. او د species تعداد ختمیږي ولې؟ مکمل د دنیا نه ختمیږي ولې؟ دا هم د human activities په وجه باندې. وسه د انسانانو کوم داسې اکټیویټیز دي چې د هغې په وجه باندې biodiversity ورو ورو خرابېږي؟ نو ګورئ ورته. اولنی نمبر دی habitat loss. habitat څه ته وایي؟ د اوسېدلو ځای ته. یو ارګانیزم چې په کوم ځای کې اوسېږي دا د habitat دی. او loss څه ته وایي؟ ختمېدل. نو مطلب دا دی چې all species have specific food and habitat needs. needs څه ته وایي؟ ضرورياتو ته وایي. نو داسې کار دی چې د ټول species دپاره که هغه بوټي دي که هغه ځناور دي که هغه انسانان دي که هغه بل یو څیز دی خو چې زنده‌سر څیز دی نو هغه ته د خاص خوراک او د خاص ځای ضرورت دی. د هیبیټیټ د اوسېدلو دپاره د ځای ضرورت دی ورته. we destroying valuable habitats of wildlife. او مونږ څه چل کوو؟ مونږ انسانانو د دوی چې کوم هیبیټیټس دي د وایلډ لایف د مطلب کوم چې زنده‌سر څیزونه دي نو د هغوی هیبیټیټس مونږه څه کوو؟ ډسټرای کوو، تباه او برباد کوو، ختموي. ګورئ لکه تالابونه چې کوم دی نو د انسانانو په وجه باندې یا خراب شول یا ختم شول. خوړونه د انسانانو په وجه باندې یا خراب شول یا ختم شول. ځنګلونه د انسانانو په وجه باندې، غرونه د انسانانو په وجه باندې، غارونه بعضې نیم ځناور په غارونو کې موسیږي نو هغه غارونه هم چې کوم دی نو ختم شول ورځ ته ورځه. نو داسې کار دی چې مونږه د دې ځناورو هیبیټیټس ډسټرای کړل، تباه هم کړل. ټیک شو؟ نو هیبیټیټ هم ورله لاس کو، ختم هم کو. نو چې موږ ورله هیبیټیټ لاس کو د اوسېدلو ځای هم ورله ختم کو نو دا ځناور به په کوم ځای کې اوسېږي؟ دا ځناور به هم ختمېږي. ټیک شو؟ ډیفارسټریشن فارسټ وایي جنګلات ته او ډیفارسټریشن جنګلات کې کټای. چې کله مونږ ځنګلونه کټ کوو دې ته ډیفارسټریشن وایي. نو people are clearing forests and developing agricultural lands and residential colonies. خلک لګیا دي او فارسټ کلیر کوي مطلب ځنګلونه کټ کوي د څه دپاره؟ and developing agricultural lands. او په دغه ځنګلونو کې چې کوم پټي مټي جوړ کړي او په هغې باندې بیا کروندګي کوي. ټیک شو؟ and residential colonies. او یا په دغه کې ښارونه جوړ کړي او مطلب کارونې پکې جوړ کړي، خلک پکې اوسېږي، کورونه پکې جوړ کړي. In Pakistan, only 5.2% of land
په پاکستان کې چې کله د پاکستان د غونډه ځمکه مونږه په 100 حصو کې تقسیم کړو، صرف په 15 حصو باندې جنګلات دي، فارست دي، ځنګلونه دي. نور چې کوم دي نو ځنګلونه په پاکستان کې نشته. دا انتهایی کمی دی. پکار دا چې مونږ پاکستان کې ځنګلونه تیار وکړو پکې. ټیک شو. پاکستان has highest deforestation rate. دغه لاسه کې چې دا پکې دي. نور کرل خو پرېږده، مونږه highest deforestation rate دی د دنیا په غونډه دنیا کې د پاکستان. ولې؟ مونږ ورځ ته ورځ چې کوم دی نو ځنګلونه کټ کوو، ورځ ته ورځ ځنګلونه کټ کوو او نوي ونې نه کوو. ټیک شو. According to the WWF, دا WWF World Wildlife Fund دا یوه اداره ده. نو د دې ادارې د وینا مطابق since 1947 د 1947 نه راواخله تر اوسه پورې 1,51,500 acres of forest land converted to non-forest land. د 1947 نه راواخله تر دې وخته پورې دومره ځمکه، دومره ایکړه ځمکه، په یو ایکړ کې زموږ سره 8 کنالې، یعنی مطلب 2 جریبه. ټیک شو. نو دومره ځمکه چې کوم دی نو دا زموږ سره په دې باندې ځنګلونه وو، د دې نه ځنګلونه کټ شول او دا صحراګانو ته کنورټ شول. دا ښه خبره نه ده. ټیک شو. بل د انسانانو غلط کار دا دی چې اوور هانټینګ څه ته وایي؟ شکار کول. اوور هانټینګ څه ته وایي؟ د حد نه زیات شکار کول. شکار خو حلال دی، پکار دی شکار، خو اوور هانټینګ نه دی پکار چې مطلب ته بس لګیا یو هره ورځ چې کوم دی نو په یو خړ کې میان رانیسي او هغې له چې کوم دی نو کرنټ ورکوي په بجلۍ باندې، یا چې کوم دی نو بله داسې څه طریقه ورسره کوي، نو میان هم خراب کړي، د میانو بچي هم خراب کړي او انډې هم خراب کړي، هغه نسل یې ټول خراب کړي. هلکه که میان نیسي هم نو غټ غټ میان راونیسه، وخوره ځان له خپل کار پرې وکړه یا یې خرڅ کړه که نه. او چې کوم واړه میان دي دا به راغټ شي، انډې چې کوم دی د میانو نو د هغې نه به نور میان راوځي، هغه به هم ورته ورو ورو راغټ شي. خو چې تا ورله کرنټ ورکړو یا بله څه کیمیکل وغیره دې اختیار کړل او ټول میان دې په یو ځای باندې مړه کړل، نو دا خو تا تباهي وکړه. نو دا نه وي پکار. دغه شانتي که یو خاص علاقه ده په هغې کې خاص مرغۍ اوسېږي، نو خیر ده که په ورځ کې دې ته یوه مرغۍ 2 وولې څه خبره نه ده، یا یو ځناور نیم وولې څه خبره نه ده. خو چې ته پسې لګېدلی او بس د ورځې 10 او 50 ولې، نو دې ته څه وایي؟ اوور هانټینګ ورته وایي. دا نه ده پکار. ټیک شو. It is also a cause of loss of biodiversity. د دې په وجه باندې هم زموږ سره چې کوم دی نو loss of biodiversity راځي، یعنې مطلب biodiversity ختمېږي. ټیک شو. زنده سر څیزونه ختمېږي. په پاکستان کې چې کوم دی نو زموږ سره فیشز، میان، لیزرډز چې کوم د چرمښکۍ خادمۍ وغیره دي، سنیکس، مارونه، کروکوډایلز چې کوم زموږ سره د مګرمچ وغیره دي، برډز، مرغۍ، اینډ میملز. او چې کوم میملز دي، میمل هغه ځناور ته وایي چې د هغه په جسم باندې ویښته وي، هغه چې کوم ښځې پکې وي نو هغه خپلو بچو ته پی ورکوي او دوی انډې نه راوړي بلکې ډایرکټ بچي راوړي، نو دې ته څه وایي؟ میملز ورته وایي. are hunted for various purposes. نو دا د مختلفو مقصدونو لپاره څه کېږي؟ هنټینګ د دې کېږي، مطلب ویشتلی کېږي، مړه کولی کېږي. for various purposes، د مختلف مقاصدو لپاره. نو اوس د مختلف مقاصدو نه څه مطلب دی؟ لکه میان خلک ولې دغه کوي، اوور هنټینګ کوي؟ د دې لپاره چې یا یې خرڅ کړي او یا یې وخوري د غوښې لپاره. دغه شانتې چې کوم دی نو لیزرډز، چرمښکۍ وغیره، د دې باندې هم مختلف قسم کارونه خلک کوي د هغې لپاره. سنیکس شول، دا کروکوډایلز، برډز چې کوم دی تاسو ته پته ده مختلف قسم مرغۍ د خوړلو لپاره یا د خرڅولو لپاره. میملز چې کوم دی نو په میملز کې دا مارخور وغیره شول یا دا نور ځنګلي ځناور شول، نو دا هم خلک ولي په غټه سطحه باندې یا یې خرڅوي یا یې تسسیز وباسي، هغه خرڅوي، او یا چې کوم دی نو څه کوي؟ غوښه یې خوري. نو د دې لپاره خلک چې کوم دی نو دا وجني. Migratory birds are killed during their migration. Migration څه ته وایي؟ د یو ځای نه بل ځای ته تلل. نو چې کوم برډز مایګریشن کوي هغې ته مایګریټري برډز وایي. نو دا مایګریشن چې کله د برډز د یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو په لاره خو ښکاره خبره د دوی مزل کوي، نو کوم خلک چې دی نو هغوی یې په لاره باندې ولي، نو دا ښه کار نه دی. بل دی introduction of species. introduction څه ته وایي؟ یو کس چې کله کلاس ته راننوځي نو خلک وایي انټروډکشن وکړي، که نه مطلب خپل ځان متعارف کا دې ماحول ته، نو دې ته څه وایي؟ انټروډکشن. دغه شانتي زموږ سره چې کله یو مرغۍ یا یو بوټی یا یو ځناور د بل ځای نه راشي یو دې ماحول ته، نو دې ته څه وایي؟ انټروډکشن ورته وایي، یعنې مطلب انټروډیوس شي ورته، ورشي ورته. ټیک ده که نه؟ نو د دې سره هم بایوډایورسټي خرابېږي. نیو سپیشیز introduced in an ecosystem may prove harmful. کله چې ته نوي سپیشیز یو ایکوسیسټم ته راوړې، یو ماحول ته یې راوړې، نو دا هارمفول کېدلی شي، مطلب نقصاني ثابتېدلی شي. فار ایگزیسټینګ سپیشیز، د چا لپاره؟ کم خلک چې الریډي، کم بوټي، کم ځناور، کم خلک چې الریډي دلته اوسېږي، د هغوی لپاره دغه نوی بوټی، نوی ځناور، نوی سیز چې کوم دی نو د دوی لپاره خطره جوړېدلی شي. څنګه؟ مثال یې دی ولایتي کیکر، یعنې پروسوپس جولیفلورا،
دا زموږ سره یو قسم کیکر دی چې دا د کوم ځای نه راوړل شوی دی، د امریکې نه راوړل شوی دی، د امریکې نه دلته راوړل شوی دی and has spread across پاکستان او په پاکستان کې دا خور شوی دی. It is a real menace. menace څه ته وایي؟ خطرې ته وایي. نو دا چې کوم دی نو یو رښتیا باندې یوه خطره ده. د چا لپاره؟ for local biodiversity. دا د دې local biodiversity لپاره دا کوم بوټي دا کوم ځناور چې دلته already موجود دي د دوی لپاره دا خطره ده. as it releases harmful chemicals ځکه چې دا نقصاني chemicals خارجوي. ټیک ده که having negative effects on the survival of other plants. چې کوم already دلته موجود plants دي بوټي دي نو دغه chemicals په دوی باندې negative اثر غورځوي. ټیک ده که مطلب خرابوي، هغه growth ته نه پرېږدي، غټېدلو ته یې نه پرېږدي او خپل نسل سیوا کولو ته یې ډېر نه پرېږدي. اکیشیا چې کوم دی دا هم کیکر دی، د کیکر یو جینس دی او پروسوپیس چې کوم دی نو دا هم د کیکر یو جینس دی. خو اکیشیا خطرناک دومره نه دی، خو پروسوپیس چې کوم دی جینس نو د دې سره چې کوم تعلق ساتي دا پروسوپیس جوډیفلورا وغیره نو دا انتهایی خطرناک دی، انویسیو دی چې په کوم ځای کې دی وروړو نو د هغه ځای نوره بایوډایورسټي خرابوي، نور بوټي خرابوي، صرف خپل نسل پکې سیوا کوي. ټیک ده که ښه. بل دی زموږ سره ریموول اف سپیشیز. کله د یو ماحول نه ته یو سپیشي لرې کړې نو د دې سره هم په دې سپیشیز باندې اثر غورځېږي. لکه څنګه وایي چې ریموول اف سپیشیز also affects other species. چې کله ته د دې ماحول نه یوه سپیشي لرې کړې نو دلته چې دا کوم پاتې شول نو په دې باندې به هم اثر غورځېږي، نیګیټیو اثر به پرې غورځېږي. مثال یې ورکړی دی مسلز چې کوم دی دا د فایلم مولسکا سره تعلق ساتي نو دا هارمفول دي. دا چې کوم دی نو مطلب څه داسې کیمیکلز او څه داسې طریقې اختیاروي چې د هغې په وجه باندې دا لوکل بایوډایورسټي څه کېږي؟ خرابېږي. خو په دې لوکل علاقه کې سټارفش اوسېږي نو دا سټارفش چې کوم دی نو دا مسلز خوري. نو مسلز چې وخوري نو مطلب د دې د وجې به څه خطره د نور ارګانیزمز ته جوړه نه شي. خو اف سټارفش ریموفډ، خو که ته د دې علاقې نه سټارفش لرې کړې مسلز ول انکریز نو د مسلز تعداد به څه شي؟ سیوا به شي. ځکه چې سټارفش خو دې ته ویستل چې هغې وخوري نو خوړلو والا څوک یې نشته نو د مسلز تعداد به څه شي؟ سیوا به شي. harm to other species نو دا به نور سپیشیز ته په دې ځای کې نقصان ورسوي. ټیک ده که بل دی زموږ سره rapid industrialization. rapid څه ته وایي؟ تیز، په تیزۍ سره زر زر. او industrialization چې کله ته انډسټریز جوړوي، کارخانې جوړوي نو په تیزۍ سره چې کله په یو ځای کې کارخانې جوړېږي نو د دې سره هم بایوډایورسټي خرابېږي. pollutants of industries are harmful for species. pollutants د دې کارخانو نه چې کوم ګندګي خارجېږي دې ته څه وایي؟ pollutants ورته وایي. که هغه هوا ته خارجېږي او که هغه اوبو ته خارجېږي دې ته pollutants وایي. نو د دې pollutants په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ سره نور سپیشیز ته نقصان رسېږي. ټیک ده که نه ښه. ټاپک انتهایی اسان دی. امپیکټ اف هیومن بینګز آن بایوډایورسټي. د انسانانو په بایوډایورسټي باندې څه اثرات دي، څه اثر یې دی نو تاسو ته مو وویل ډېر خراب اثر یې دی. ځکه چې هیبیټیټ لاس دا هم د انسان له وجې کېږي. موږ چې کوم دی نو هیبیټیټ لاس کوو، د اوسېدلو ځای د ځناورو او د بوټو دپاره ختموو. ډیفارسټیشن ځنګلونه کټ کول، دا ځنګلونه هم یو قسم څه شی دی؟ دا هم یو قسم هیبیټیټ لاس دی. او دا فارست چې کوم دي جنګلات دا په خپله په بایوډایورسټي کې راځي. نو موږ چې ځنګل کټ کړو نو مطلب بایوډایورسټي هم ختمه کړه. خو په دې ځنګل کې چې کوم ځناور نور اوسېږي، کوم مرغۍ اوسېږي نو هغه هم موږ ختم کړل. ځکه چې ځنګل ته ختم کړو نو ځناور به چېرته اوسېږي. نو دا هم د انسانانو په وجه باندې کېږي. اوور هانټینګ چې کله ډېر زیات ویشتل کې ډېر زیات کټ کول کې دې ته چې کوم دی نو اوور هانټینګ وایي نو دا هم د انسانانو په وجه باندې کېږي. دا هم ښه کار نه دی. انټروډکشن اف سپیشیز. موږ چې یو سپیشي راوړو نو دا اکثر انسانان د بل ځای نه راوړي او دلته یې راوړي. لکه تاسو ته ما وویل چې یاره ولایت کیکر چې کوم دی دا په خپله خو نه دی راغلی، خو دا چې کوم دی نو خلکو انټروډیوس کړی دی دلته. نو په دې وجه باندې دا هم د انسانانو یو غلط کار دی. په دې وجه باندې زموږ سره بایوډایورسټي خرابېږي. بل زموږ سره ریموول اف سپیشیز. د یو ځای نه یو سپیشي لر کول دا هم د انسانانو یو کار دی. اکثر چې کوم دی نو یو سپیشي ته بس په لعنت شو د هغه ځای نه چې کوم دی نو لرې کړي نو د دې سره هم بایوډایورسټي خرابېږي، نیګیټیو اثر پرې راځي. ریپډ انډسټریالایزیشن کارخانو له خو خلکو زور ورکړی دی، خو په دې ځای سره یې جوړوي. نو کارخانې جوړول غلط کار نه دی، خو د کارخانو د هغه پلوټنټس دپاره صحیح تدبیر اختیارول، صحیح طریقه کار اختیارول چې دا پلوټنټس اوبو ته او هوا ته خارج نشي او په ماحول باندې غلط اثر خور نه کړي. نو دا ښه خبره ده. خو مسله دا ده چې خلک صرف انډسټریز جوړوي، انډسټریالایزیشن ریپډ دی کېږي، خو خلک یې د پلوټنټس څخه خیال نه ساتي، اوبه هم ګنده کوي، هوا هم ګنده کوي. نو دا ښه کار نه دی.